پان نسوار تر دې عادي نسوارو هم مضر دي. مخکې له دې چې تاسو ته نور معلومات درکړو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو تازه ویډیوګانو څخه برخمن شئ. په وروستیو کې ګڼ افغان ځوانان حتی لوستي او محصلین د پان په نوم د مشهورو هندي نسوارو په پراخ استعمال روږدي شوي دي. دغه نسوار د نورو برعکس پر تمباکو سربیره د خوشبويي او انسان ته د خوشحالۍ ورکوونکي مواد لري. دغه نشئی مواد په لنډمهاله ډول انسان ته کاذبه خوښۍ ورکوي خو په اوږد مهاله کې ډیر تاوانونه لري. دغه نسوار کارکوونکي مختلف شیان پلمه کوي او په خپل دې کار ته توجیهات پرې لټوي. ځینې خو افغان هندوستي له دغو نسوارو سره د خپلې لیوالتیا دلیل ښیي او په اصطلاح سیاسي رنګ ورکوي. پان نسوار پر هند سربیره په پاکستان او اوس په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم تولیدیږي. ځینې پان کاروونکي باور لري چې دغه نسوار خوشبویه او د نورو نسوارو برعکس خوله خوشبویه او په ښه ذایقه ساتي. ډاکټران باور لري چې د پان په اړه د کاروونکو برداشت تر ډیره ناسم او غلطو تبلیغاتو څخه اغیزمن دی. د دوی په وینا پان نسوار له نورو نسوارو سره چندان توپیر نه لري بلکې د نورو نسوارو برابر زیانونه لري. دوی د نسوارو ګڼ زیانونه بیان کړي چې دلته یې مهمو ته کتنه کوو. د پان نسوار زیانونه: پان نسوار د نورو نشئی توکیو په شان اعتیاد زیږونکي دي. له څو ځله استعمال سره یې کاروونکي پر دې توکو معتاد کیږي. پان نسوار د نورو نسوارو په شان د خولې سرطان پیدا کوي. دغه نسوار په سترګو کې د غیر طبیعي حرکاتو سبب ګرځي. د دې نسوارو استعمال د زړه درزا زیاتوي. دغه نسوار غاښونو ته سخت تاوان رسوي. په خوب کې خنډ او ځنډ رامنځته کوي. په چال چلن کې د اختلالونو سبب کیږي. د خولې حجرې تخریبوي او له منځه یې وړي. په پان نسوارو کې کیمیاوي مواد موجود دي. دغه مواد د کولمو، وریو او ژبې سرطان ته زمینه مساعدوي. په پان کې شته کیمیاوي مواد دماغي حجرې تخریبوي. پان نسوار تنفسي سیستم ځپي. دغه نسوار د وینې سیستم ته تاوان رسوي. دغه نسوار همدارنګه پر زړه او پوستکي بدې اغیزې کوي. پان نسوار د خپلو استعمالونکو روحي رواني تعادل ته زیان اړوي.